به څنګه کور ته ځم. وایي دا خو د لیوه غږ دی. وایي دا خو زما خواته را نږدې کېږي. درنو همزولو السلام علیکم. بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی دی. مخکې مو چې کوم غږ واورېد هغه د جمال په نوم د یوه هلک و. دا چې په هغه څه شوي وو راځئ چې په ګډه کیسې ته غوږ شو. دغه جلغوزه به ماته کړم. دغسې دا دی. اوهو چې دا طوطي پسې چې داسې لګیا دی. ته ګوره څنګه ستړی دی. سلام علیکم طوطي. وعلیکم سلام ترورې. وعلیکم. هی طوطي ډېر ستړی او خسته راته ښکارې. ته دې خوا راشه. نه ترورې تر څو چې در ټولې ماتې نه کړم نه درځم. اوف طوطي دا جلغوزې خو څوک نه درنه وړي. ولې داسې ضد کوې؟ دې خوا راشه. په بخوکه کې مې غوزه بنده شوه. وای ته صبر په پنجو مې دا لرې کړم. په پنجو مې. هی طوطي راځه دې خوا سه چې د جلغوزې غوزه دې زه له مخو کې لرې کړم. سمه ده. الله ترورې نفس مې بند کېږي. الله. سمه ده ده اوس یې لرې کوم. دا لرې مې کړه. وای مخوکه مې ژوبله شوه. وی طوطي ګله ستا په دې کار ماته د جمال او لیوه په نوم یوه کیسه را په زړه کړه. جمال او لیوه؟ نو ترورې ته ګورې کیسه پیل کړه. کیسه سمه ده. راځه دلته به په دې چمن کې کینو زه یې درته وایم. ښه نو ته به راته ښه غوږ نیسې. غوږ. ونو په پخوا وختونو کې د جمال په نوم یو هلک د خپل سپینږیري پلار سره ځنګله ته نږدې په یوه کلي کې اوسېده. جمال د قدرت په نوم یو ملګری درلود او هغه یو آس هم درلود. یوه ورځ چې جمال د خپل کور له دروازې سره ولاړ و د قدرت د آس غږ یې واورېد. اوهو دا خو زما د ملګري قدرت د آس غږ دی. قدرته دا دی جماله دا راغلم. سلام علیکم جماله. په کوڅه کې ولې ولاړ یې؟ کاشکې ما هم داسې آس درلودلی. جماله مه خفه کېږه. دا آس د زما او تا په شریک کوي. خیر یې اوسې قدرته. دا ووایه چې تا دا آس څنګه واخیست؟ ته خو وینې چې زه هره ورځ د ځنګله په منځ کې له سیند نه مایان راوړم او بازار کې یې خرڅوه. ښه د مایان په پیسې دا آس واخیست؟ هو بالکل خو ډېر وخت یې ونیوه ځکه د آس ډېر کوچنی و چې اخیستی مې و. ښه نو دا څه خبره ده؟ هو دا آس ډېر راباندې ګران دی. په آس پرېدل ډېر خوند راکوي. قدرته زما هم آس ډېر خوښېږي. خیر دی ما هم هغه سیند ته در سره بوځه چې مایان ونیسم. ولې نه حتما دې بیایم. له یوه نه خو دوه ښیو او ساعت به هم تېر وي. که مایان ونیسم په یوه ورځ کې به ښه ډېرې پیسې پیدا کړم او ښکلی آس به واخلم. جماله په څه شرط کې څنګه له ځانه سره غږېږې؟ هیڅ همداسې د آس اخیستلو په فکر کې وم. جماله چېرته یې؟ دا دی دلته په کوڅه کې یم. دا راغلم. ښه قدرته څه وخت چې زم ځان تیار کړم. لږ وروسته به لاړ شو. ته به تر هغه وخته خلطه هم در سره راواخلې چې مایان پکې راوړې. وایم بیخي سمه ده. جماله څه شوې؟ ولې د ناوخته کړو؟ زر راځه. ترورې دا څوک و چې جمال ته یې ورغږ کړل؟ طوطي دا غږ د جمال د پلار و. نو جمال ته یې څه ویل؟ جمال ته یې وویل چې وزې څرولو ته بوځي. ښه بیا جمال وزې څرولو ته بوتلی که نه جمال؟ هو طوطي جمال وزې د څرولو لپاره بوتلې. تر نږدې مازدیګره یې د کور شاوخوا وڅرولې. کله چې مړې شوې بیرته یې وزې کور ته ورسره بوتلې. بیا یې ځان تیار کړ چې ځنګله ته د مایانو نیولو لپاره لاړ شي. جماله زویه هغه بله ورځ چې خسو پسې تللی وې ناوخته راغلې. ډېره مې درته سودا وه. نه پلاره نه ناوخته کوم. همدا چې کار مې خلاص شو په منډه کور ته راځم. جماله جماله دا دی دا راغلم. قدرته چې صبر ته د دروازه خلاصه کړم. داسې په خیر راغلی.
خیر یوسې قدرت زوی په خیر راغلی. خیر یوسې کاکا جانه هله نو راځه چې ځو اوس هم ناوخته شو. دا دی تیار یم. قدرت زویه ته خو له جمال نه مشرې پام دې وي وخته بیرته راشئ ښه. سمه ده کاکا جانه درځه چې ځو جماله. پلاره خدای په امان بېرته زر راځو. ځئ په مخه مخه الله مو ملچ. جماله څنګه داسې نازدانه یې پلار دې لکه چې ډېر در باندې ډارېږي. یو دوه ځله چې په خسه پسه تللی وم ناوخته راغلم. پلار مې ډېر وارخطا و. اوس هم ځکه ډېر راته وایي چې ناوخته نه کم. وای جماله دا بوجۍ دې څنګه درسره راخیستې ده؟ مایان پکې راوړم. ولې داسې حیران شوې؟ تا نه ویله چې یو خلطه هم درسره راواخله؟ وای ما خو درته ویلي و چې یوه خلطه. تا خو غټه بوجۍ درسره راخیستې ده. پرېږده انډیواله چې بوجۍ له مایانه ښه ډکه کم تر څو د آس پیسې په یو ځل پیدا کم. زه چې دا بوجۍ وینم تر سبا پورې هم نشي ډکولی. چې زحمت وباسم تر سبا پورې 3 بوجۍ هم ډکولی شم. دا دی جماله په خبرو خبرو سیند ته راورسېدو. اوه دا ځای څومره لوی دی. دلته څومره ډېر ماهیان دي. هغه دی د اوبو سر ته راپورته کېږي. اوس به تا څنګه ونیسو؟ دا دی ما به له ځان سره یو لوی څادر راوړی دی چې د جال په ځای ترې ګټه واخلو. څادر سوري لري ښه ماهیان پکې نیول کېدای شي. هله نو څادر دې راواخله. ته صبر زه اوبو ته ورګډ شم. اوبه څومره یخې دي؟ اوه نو څه درته ګرمې کړي خو نه دي د سیند اوبه دي. ونیسه جماله د دغه څادر 2 څنډې در ونیسه. راکه در واخله آفرین. له دغه 2 څنډو به یې زه ونیسم. سمه ده ونیسه. راځه نو ته م اوبو ته راګډ شه. دغه دی زه هم درښکته کېږم. داسې اوس نو ونیسه چې څادر په اوبو کې ورټیټ کړو. داسې آفرین کشکه آفرین کشکه پورته. سمه ده داسې ده. واه څومره ښه 4 دانه مایان مو ونیول. ته صبر دا مایان خلطې ته ور واچوم بیا به یې په آخره کې سره تقسیم کړو. هله قدرته راځه چې یو څو نور مایان هم ونیسو. سمه ده جماله. جماله زما خو نور مایان نیول بس دي. بیا به سبا ته راشو. هغه دی لمر هم ولوېد. نه قدرته دا خو ډېر لږ مایان دي. باید دا بوجۍ له مایانو ډکه کم. ګوره جماله هوا کرار په تیاره کېدو ده. په یو ځل خو نشو کولی چې د ټول سیند مایان ونیسو. نه زه هره ورځ په مایانو پسې راتللی نه شم. باید همدا نن دا بوجۍ له مایانو ډکه کم. اوف جماله چې شپه ورته تېره کې دا بوجۍ نشي ډکولی. راځه چې ځو بیا په سبا ته راشو. نه هر ډول چې کېږي باید دا بوجۍ خو تر نیمایي له مایانو ډکه کم. خپل زحمت باسم. دا نو څه زحمت شو؟ ته خو ځان په جنجال کې اچوې. په دې ځنګله کې تر ناوخته پاتې کېدل 100 خطرونه لري. د تا خپل زړه زه درله لاړم. زه قدرته درځه زه خو نه ځم. باید ډېر مایان ونیسم چې بازار کې خرڅ کړم او آس پې واخلم. ته صبر اوس به نور مایان هم ونیسم. باید بوجۍ له مایانو ډکه کم. هی توتی جمال غوښته ښه ډېر مایان ونیسي. هغه خرڅ کړي او د قدرت په څېر یو ښکلی آس پې واخلي. هغه دی تام واورېده چې قدرت هم ترې لاړ او جمال یوازې په ځنګله کې پاتې شو. ترورې بیا څه شول بیا؟ د جمال پلار ولیدل چې هوا تیاره شوه او ځنګل هم ډېر خطرناکه دی. هماغه و چې په منډه یې سپی ورسره بوته او د قدرت دوی کور ته یې ځان ورساوه. څوک یې؟ قدرت جانه زه یم د جمال پلار. دا دی دروازه درته خلاصوم. سلام علیکم کاکا جانه. وعلیکم سلام. قدرت زویه جمال څه شو؟ وی جمال تر اوسه نه دی راغلی. هغه خو له تا سره تللی و. کاکا نږدې ماښام و چې ما جمال ته وویل چې کور ته به لاړ شو. بیا به سبا ته مایانو پسې راشو. هغه زما خبره ونه منله. ویل یې چې تر څو بوجۍ له مایانو ډکه نه کم کور ته نه ځم. مجبور یم چې هلکیان له ځانه سره واخلم او ځنګله ته پسې ورشم. خدایه ته خو مې زوی په خپل امن کې وساتې. دا څومره تیاره شوه یو قدم لارم نه ښکاري.
اوس به څنګه کور ته ځم؟ وایي دا خو د لیوه غږ دی. وایي دا خو زما خواته رانږدې کېږي. جماله و جماله څه شوې؟ پلاره دلته یم. او خدایه لیوه خو نور هم رانږدې شو. جماله زویه دا دی زه در ورسېدم. پلاره لیوه را ورسېد. هله جماله ما وینې هلکین مې په لاس کې دی. ته چېرته یې؟ زه خو دې نه وینم. وای پلاره وای لیوه مې خوري. هله پلاره لیوه مې خوري. هله سپیه ورمنډه که جمال له لیوه نه خلاص که. دا دی زویه زه هم زه راغلم. خدایه دا څه حال دی؟ پلاره هله پلاره واه مړ شوم. توتي سپي ورمنډه کړه او لیوه یې له غذایه پسې وځغلاوه. د جمال پښه په یوه تیږه ولګېده، پړ مخې ولوېد او پښه یې ماته شوه، ځکه یې چیغه کړه الله اوس به څنګه شي؟ مایان یې څه کړل؟ مایان توتي د مایانو بوجۍ خو همالته پاتې شوه. پلار یې په منډه جمال په شا که او طبیب ته یې ورسره بوته. طبیب د جمال پښه وتړله، څو ورځې وروسته ښه شو. د ډېر قهر له امله زما مخ هم شوبله شوه. هو توتي بالکل همداسې ده. اوس نو ځم دا کیسه خروته وایم. خروته ډېر ښه کوي توتي. ځم تر څو بلې اونۍ ته کومه بله نوې کیسه را پیدا کړم. زه چې زه ترورې ګرانو همزولو، دا کیسه نصرت الله سمیم د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.